السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله وایاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. په دا ځای کې څه د ګرانو شاګردانو د کاپ د توري په ادامه سره کوچنی کاپ وایو. کوچنی کاپ د لیک څخه لوړې شروع کېږي، بېرته په نازکه څوکه سره ختمېږي، بېرته په ډبل کلمه سره مخته ځي او دا ځای څه داسې ګول حرکت پیدا کوي، بېرته پر لیکه باندې سیده راځي. دا یې اول حرکت دی او دا یې دوهم حرکت او دا یې درېیم حرکت. کوچنی کاپ نازکه څوکه پورته کېږي، ټینګ کښېښودل کېږي، بېرته نرۍ کېږي، بېرته ټینګ کښېښودل کېږي، بېرته راځي لیکې ته، دلته څه ګول راځي. دا فاصله او دا فاصله باید داسې مساوي او موازي وي. په درې قلمه باندې لیکل کېږي. بل کوچنی کاپ وایو. نازکه څوکه لیکې ته نه رسېده خلاصېږي، وروسته ټینګ کښېښودل کېږي او مخته ځي. دا څوکه باید اوږده وي تر دې څوکې. بل کاپ وایو. ډبله څوکه پورته کوو، یو څه یې ګولوو، لیکې ته راځو، دلته نرۍ کېږي، بېرته شروع کېږي. درېیم قلم یې د دا خوا څخه شروع کېږي. دا یې اول حرکت دی، دا یې دوهم حرکت او دا یې هم درېیم حرکت. دلته دا حرکت یې باید تر دا څوکې باید تېر وي. اول حرکت، دوهم او درېیم. نازکه څوکه راځي، ټینګ کښېښودل کېږي، درېیم د دا خوا څخه. ګرانو شاګردانو، ستاسو کورنی کار د کوچني کاپ د توري دوې څپې دی چې مکمل 6 څپې کېږي. نو کوشش